مشکل نیست. شما چی رای روشن؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اوږد ځنډ وروسته بالاخره د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان کړې. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د لومړیو پایلو په اساس د 1,08,401 رایو ورکوونکو رایې پاکې بلل شوي دي. محمد اشرف غنی 923,868 البته که داره رایه فیصدی 50.64%. دکتر عبدالله 7,20,099. گلبدین حکمتیار 70,243. په داسې حال کې چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د لومړیو پایلو د اعلان هرکلی کړی، خو د عبدالله په مشرۍ ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دا پایله له درغلۍ ډکه بللې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د ولسمشۍ ټاکنو د لومړیو پایلو د اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا لومړی پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنو د لومړیو پایلو هرکلی کړی. په کابل کې د لومړیو پایلو د اعلان په اړه بیا د دې ښار اوسیدونکي بیلابیل نظرونه لري. واقعا خوش هستم که امروز نتایج انتخابات بالاخره با قدر طول مدت دراز که بود بالاخره اعلان شد. نگرانی مردم خود از یک چیزی بود که تاثیرگذار داشت بالای روحیه مردم، بالای کشور ما، بالای آینده کشور ما و این خودش یک سرنوشتی و یک سرنوشت ساز بود برای ملت افغانستان. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس وایي کوم نمایندان چې د لومړیو پایلو په اړه نیوکه لري کولای شي تر 3 ورځو پورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته خپل شکایتونه وسپاري. اینا میتوانند هر شکایتی که داشته باشد با مستنداتشان در طی 3 روز کاری ثبت نمایند. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان 1998 لمریز کال د میزان په 4مه ترسره شوې. دغه ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله په ګډون 14 کسانو ځانونه نوماند کړي وو.